افغانستان د اسیا جام سره په لړ کې بیګا شپه یوه ډېره مهمه لوبه هغه لوبه چې افغانستان پرې دوهم پړاو ته کوالیفای کولی شو او وبایلله. الوبه د ډېرو عواملو له لوري هغه لوبډلې وبایلله، خو تر ټولو مهم اپشن یې دغه درې خره او دغه درې بیکاره لوبغاړي دي. محمد نبي، ګلبدین نایب او کریم جنت دا هیڅ لوبغاړي نه دي او نه یې هم د افغانستان د کرکټ په کیریئر کې داسې د افغانستان ته دوی ګټونکې لوبه ترسره کړې ده. دا درې واړه لوبغاړي د ځوانو لوبغاړو په وړاندې د قاتلانه او رول لوبوي او هر یوې د ځوان لوبغاړي د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. خو تاسو ماته داسې یو لوبه راوښایي چې په دې 14 کلونو کې د ګربدین نایب، په دې 22 کلونو کې د محمد نبي او په دې 11 کالو کې د کریم جنت په یوازې ځان افغانستان ته میچ ګټلی. ځینې زموږ خره راجګ شي وایي چې کریم جنت خو عاجز لوبغاړی دی، په لوبډله کې عاجز ودرېږي. ګلبدین یو سټایلور لوبغاړی دی، پلارکي پلان دی، د فضلکي پلان دی او د ادب واده پلان دی، وصال دی. محمد نبي مشر دی، ولسمشر دی او ټوله لوبډله پرې راټولې ده. وروره موږ په لوبډله کې داسې خلک څه کوو؟ موږ په عاجزۍ کې څه کوو چې عاجزي کې خو راشو جومات کې کښېنه، لوبډله کې ته څه کوې؟ ته چې مشر یې خو د مشر غوندې هول واخله. ته په 50 کالو کې ته یو میچ نشي ګټلی موږ لپاره د ځوان لوبغاړو مخه دې نیولې. ته راشه زمری خدا، درویش رسولي ته، ته اسحاق رحیمي ته، اعجاز احمد ته، وفي الله ته، رخیل ته، داسې ځوانو لوبغاړو ته ته مسلسل شپږ سیریزو کې وخت ورکړه، بیا ته وګوره چې د دغو لوبغاړو ځای ورکوي که نه. زموږ ملت هم ګډوري دی ګډوري، والله که پکې سم سړی زموږ په ملت کې هم پیدا شي چې ښه نیوکه وکړي چې محمد نبي باندې نیوکه وکړي، په ګلبدین نایب وکړي، نو همدغه خلک راپاڅېږي وایي چې مکه به پلانکی دی او مثال دی او مشر دی او دا دی وا دی او عاجز دی. په دې عاجزي موږ څه وکړو؟ زموږ لوبه پکار ده، نو بله ده اسیا جام دی، نړیوال حیثیت موږ لرو په کرکټ کې. زموږ حیثیت څه شو؟ پیګار ډېره کمزورې لوبه وشوله، په یو نیم سل رنز باندې زموږ لوبډله ونه رسېده ورته او نه یې هم دغه ټارګېټ پوره کړ. تاسو خبره سئ چې هندوستان رسنۍ کوم غبرګون ښودلی، د پاکستان د رسنیو نه خبره سئ، د بنګلادیش د هغه ریښخوندونو نه خبره سئ چې بېګۍ په موږ کوم ریښخند ووهم. ولې تر کومه پورې به موږ داسې د بیکاره لوبغاړو سره مخ یو او دغه بیکاره لوبغاړو سره به موږ لوبه ترسره کوو؟ محمد نبي کې باید نور شرم پیدا شي، نور باید د شرم او خجالتۍ احساس وکړي چې بیا هم دا دومره کمزورو توپوهنې، دومره کمزورې لوبې سره نور په کرکټ کې پاتې کېږي. دوی باید لږ احساس ځان کې پیدا کړي، درد باید ولري او دا باید همدا نن د اسیا جام سیالیو څخه او د ټوله کې د ټول کرکټ څخه باید دا تقاعد وکړي. په ټول کیریئر کې داسې زما نه یادېږي چې محمد نبي د یوې لوبې دپاره د یو ځوان لوبغاړي دپاره کېناست شوی وي او هغه د خپل حق یا خپل ځای د بل ځوان لوبغاړي ته ورکړي. موږ به د محمد نبي بدیل څنګه پیدا کړو؟ د سړک په سر خو یې نشو پیدا کولی، په کلینیک کې خو یې نشو پیدا کولی، په کوڅو کې خو یې نشو پیدا کولی. موږ که د محمد نبي بدیل پیدا کوو، موږ به د محمد نبي یو څو لوبې ډراف کوو، یو څو لوبو کې به موږ محمد نبي کېنوو. په دې 22 کالو کې چې محمد نبي د افغانستان د کرکټ دپاره دی راغلی دی، ټولې د ګوتو په شمار یو 3 لوبې نه دي مس کړي. نو په دې طریقه خو موږ د محمد نبي بدیل موږ نشو پیدا کولی. په دې طریقه خو موږ د فینش برخه نشو قوي کولی، د میډل برخه خو موږ نشو قوي کولی چې ته پکې یو درجن راولډران راواخلې. ښه دا راولډران څه فایده؟ کریم جنت د څه فایده؟ شل باندې 10 باندې ولوبه 15 منډې وکړه، اخر کې اوټ شو. ګلبدین ته وګوره 18 ځوانې ولوبول، 9 منډې وکړه، اخر اوټ شو. څه فایده؟ په دې وخت یو مسلکي بیټسمین واخله. درویش تا سره په لوبډله کې څه لپاره اخیستل شوی دی؟ اسحاق رحیمي تا په لوبډله کې د څه لپاره اخیستی دی؟ ولې دی په کوم مساج وفي الله ته رخیل له لوبډلې نه وویسته؟ ولې دی ډراف کړ؟ دا الراونډران تا ته څه په درد کړي؟ وروره نور اصلاح شي، نور دغه نیوکې په ځوانو لوبغاړو باندې مه کوئ. دغه د ځوانو لوبغاړو باندې چې تاسې نیوکې کوئ، هغوی هم د ذهن او روان سره یو څه ګډوډي ورته پیدا کېږي او همدارنګه دا د افغانستان د کرکټ د بورډ چې کوم غړي دي، د ملي لوبډلې لوبډلمشر چې دی، دوی هم مجبورېږي دغه لوبغاړي لرې کړي او پر ځای الراونډران او د الراونډران چې کله راوړي بیا تاسو ته ول وکړي. کرکټ مې ول جوړ کړي درته. دا څه حال دی؟ په دې 6 لوبو کې را په دې خوا کریم جنت ټول 50 رنز لرې کړي. ګلبدین نایب د نن دا 5مه میچ ده، تر اوسه پورې د 100 نه بره نه ده تللی، ته یې تالې 10 رنزونه یې لرې کړي. ښه که درویش رسولي په دغه میچونو کې وی څه مو؟ زه باوري وم که دا درویش رسولي په دې
ټولو سیالیو کې لوبول شوی به، ډراف شوی نه به، باور پرې شوی به او د ده مورال ته په کمه سترګې نه به لیدل شوی. نن دغه بنګلادیش نه په یو وخت ځان د میچ ګټه. همدا ډول اسحاق رحیمي ته هم که تاسو په بده سترګې نه وې لیدلې، وخت هم ورکړی، باور هم پرې کړی وی، نن یې درته په یوازې ځان میچ ګټو. اوس هم سره وخت دی، لوبډله ځوانه کوي، ځوان لوبغاړي رابلئ. په 2 او 3 بیټسمینانو باندې کرکټ نه کیږي. په دنیا کې ته ماته داسې یو لوبغاړی وښایه چې لوبډله وښایي چې په هغه کې په 2 او 3 بیټسمینانو باندې کرکټ ښه لوبه کړي. واوروره زمونږ د هندوستان نه کرکټ قوي دی، زمونږ د آسټرالیا نه کرکټ قوي دی، زمونږ د انګلینډ نه کرکټ قوي دی. باور وکړئ که د هندوستان یو بیټسمین موږ ته ودرېده که نه چې زمونږ راشد، زمونږ مجیب، زمونږ رحمت ته ځان خلاص نه کړي. خو هغوی بیا هم همدا اوس په دغې ایشیا کپ کې چې کوم ټورنمنټ د دوی خپله لوبډلې اعلان کړې ده، تاسو وګورئ څو بیټسمینان دوی اخلي. ابھیشیک شرما لوبوي، سنجو سیمسن لوبوي، شبمن ګیل لوبوي، تلک ورما لوبوي، سوریا کمار یادوف لوبوي. همدا ډول نور پنځه دا اوس د ماسټر کلاس بیټسمینان دي، دوی په یو لوبه کې لوبوي. څوک ورته ویلی شي چې دا بیټسمینان مه لوبه وکړه، سپینران لږ ځای واخله، 2 سپینرانو سره دي، 2 سپینرانو سره او داسې سپینران دي چې په ټک ته نه څوک نشي وهلی. نو زموږ په 3 بیټسمینانو باندې موږ لوبه کوو. په هغې کې یو وټافون دی او بل یې د ټیسټ اوپنر دی. په هغې یو سیدي قتل دی، که هغه لوبه وکړله خو بس وبه یې ګټو، که نه بس د الله پاک دعا ته ناست. په دې خو کرکټ نه کېږي، ته باید 2 نور لوبغاړي هم واخلي. زما په نظر کې کېږي باید 6 دانې بیټسمینان حتماً وي. 2 راونډران چې یو راشد دی، یو عظمت الله عمرزی، پاتې 3 دانې نور چې هغې کې 2 دانې فسټ بالران، 1 دانې سپینر، یا 2 سپینران، 1 دانې فسټ بالر. دغسې لوبډلې ترکیب جوړ کړه. د لوبډلې ترکیب ډېر زیات مهم دی او په دې هیله چې زما دغه کومې بدې خبرې مې کړي دي، د دې خو ټول نه بخښنه غواړم. خو څه وکړو، زموږ زړه ډک ده، ډک. کرکټ هره ورځ ګورو، هره ورځ نور هم حوصله راوپړسېده. یو ورځ نه ده چې زموږ د کرکټ لوبډله بې نظمه ده، یو ورځ نه ده چې زموږ د کرکټ د ملت د بوختنو ښکار کېږي، د بې ځایه بوختنو ښکار کېږي. هره ورځ باور وکړئ زه چې فیسبوک کې یو پوسټ کوم هره ورځ او د لوبغاړو په اړه سالمې نیوکې کوم، یو پیشنهاد وړاندې کوم، باور وکړئ چې ماته په کمنټونو کې خلک کنځل کوي او دا راته لیکي چې مه کوه ولسمشر دی، دا مه کوه عاجز لوبغاړی دی. وروره موږ په عاجزۍ څه کوو، موږ په مشري څه کوو، زموږ ځوان لوبغاړی پکار دی. د هند په څېر موږ ته 14 کلن لوبغاړی راشي خو موږ ته دې کرکټ وکړي، موږ ته دې ریکارډونه جوړ کړي، موږ ته دې لوبې وګټي. زه په 40 کلنۍ څه کوم، ازبری خو دا په دنیا کې داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه د 25 او 30 کاله د کرکټ وکړي. محمد نبي له 2001 کال راهیسې دا رسمي لوبې ترسره کوي. رسمي لوبې له 2021 تقریبا 40 کاله وشته چې دی د افغانستان دپاره رسمي لوبې ترسره کوي. په 2009 کال کې افغانستان لومړۍ شلویزه نړیوالې سیالۍ ترسره کړې ده چې هغه سیالۍ کې هم محمد نبي موجود و. د هغې نه را په دې خوا تقریبا شاوخوا 21 کاله وشو چې افغانستان نړیوال کرکټ ترسره کوي. په دې 21 کاله کې یا په دې 20 کالو کې محمد نبي لوبېږي او تر اوسه یې یوازې ټولې 15 سیالۍ نه دي مس کړي. په 15 سیالیو کې د خپل ځای یو ځوان لوبغاړي ته نه ده پرېښی. نو موږ ځوان لوبغاړی د کومه پکو، د کوڅې نه راواخلي، کلب نه راوالو، د اسمان نه موږ ته راغورځېږي، په کوم ځای نه راځي په ځوان لوبغاړي. خو همدغه وخت دی، دغه لوبغاړي باید داسې وخت ورکړي، که استعفا نه کوي اول خو دې استعفا وکړي، که استعفا نه کوي وخت نورو ځوانانو لوبغاړو ته ورکړي، په یو سیریز کې، په 2 سیریزو کې. د آسټرالیا خلاف دا لوبېږي، د هانګ کانګ خلاف دا لوبېږي، د یوګنډا خلاف دا لوبېږي. وروره ته کوم چې لوبېږي د غټو لوبډلو خلاف به لوبېږي، د وړو لوبډلو خلاف هم ځوان لوبغاړي ته وخت نه ورکوي. نو ستا ځوان لوبغاړي به څه ایږدولی، ستا ځوان لوبغاړي به څه کرکټ وکړي، ستا ځوان لوبغاړي کې به مورال او انرژي څه پاتې شي. خوږو ملګرو ډېر غوسه یم، ډېر خفه یم او په دې خفه یم چې زموږ د بې ځایه کړنو، بې ځایه غوښتنو له امله د بې ځایه لوبغاړو سپورټ کولو لپاره زموږ لوبډله او زموږ کرکټ په نړیواله سطحه وشرمېده. هغه خلکو چې موږ ته یې د اسیا د دوهمې لوبډلې خطاب کوو، هماغه خلک نن موږ باندې ریشخند وهي. تاسې پاکستاني رسنۍ چک کړئ، د بنګلادیش رسنۍ چک کړئ، د هندوستان رسنۍ چک کړئ او که ځان به وپوهوئ، وخت یې ونیسئ، وپوهوئ ځان چې څومره ریشخند کوم وشي. د دې بدو الفاظو دپاره بخښنه غواړم، تر بیا ښې چارې ویله به وشي.